د چا چې د جوړونو بیماري وي د هغې دپاره درته یو داسې آسان عمل ښیمه چې په یو ځل باندې به الله جل جلاله ښه کي. دا چې دی آسان دم دی ښه هر یو کس یې کولی شي. په یو ځل باندې به تاسو ورسره ښه شئ او که بل څوک دموي هغه به په یو ځل باندې په دې باندې ښه شي. ډېر زیات مفید عمل دی. نو دغه چې دی عمل مبارک دغه چې دی عمل درته ښیمه مبارک عمل دی. دغه درته ښیم او ورسره تاسو ته چې دی هغه طریقه هم ښیم. د چا چې په کوم ځای باندې درد دی نو که ته والا دم کې بل چاله کې د هغه درد والا ځای به کلک ونیسې او بیا به لس ځله سورت فاتحه ووایې او لس ځله به سورت کافرون ووایې او بیا به دم کې او بیا به په کوم ځای درد باندې لاس ایښودو هغه ځای به پرېږدې او مریض ته به ووایې چې آیا ښه شولې. نو که هغه وایي چې ښه شوم بس پرېږده شکر ده چې ښه شولو. او که هغه وایي چې نه ارام راته رانغللو ښه نه شومه نو دوباره داسې وکړه. یعنې لس ځله دغه د په کوم ځای باندې درد دی هغه ځای ته نه ونیسه کلک ونیسه او په هغې باندې لس ځله سورت فاتحه او لس ځله سورت کافرون ووایه بیا دم که او بیا پرېږده ورته وایې ښه شولې. نو که بیا وایي نو که دویم ځل باندې ښه شولو نو ډېره ښه ده. که دویم ځل باندې ښه نه شولو چې یاره چې دی ما ته خو چې کوم دی ارام رانغی نو په دریم ځل باندې به انشاءالله چې الله جل جلاله ښه کړي. دا عمل درې ځله پورې کولی شي. په دریم ځل باندې به الله جل جلاله ښه کړي انشاءالله. نو په دریم ځل باندې ولا بیا دغه عمل کولی شي. خو دونه بهترین عمل دی چې په دې سره په یو ځل باندې الله جل جلاله مریض چې کوم دی ښه کوي. نو د دې هر چا ته اجازه شته او ډېر زیات ښکلی مزیدار عمل دی. نو باید تاسو هم کولی شئ او نور ملګرو ته د عمل خو هم ښوولی شئ انشاءالله.